شوی و سعودي عرب کې او د ده هروب و دی په ترحیل کې نو د حاجي حیات صاحب په تعاون سره دی راووت او ترحیل نه بیا هسپتال کې دی وفات شوی مسلې ورته الحمدلله نن یې هغه لاش دلته پروت دی جنازه هم دلته وشوه دې کې چې څومره ملګرو تعاون کړی دی که دلته مې ما بله ویډیو کې نومونه واخیسته پیسې چې یا یو ریال یې ورکړه الله به د هغې اجر ورکوي او رقیم یو جرنلیست دی په پاکستان کې دی هغه ډېر منډه تر دې باره کې والي ده الله دې هغه له اجر ورکړي حاجي صاحب تاسو دې باره کې څه نصیب درکړي بس رقیب جان باندې الله دې اجر ورکړي چې داسې زموږ د مسافرو اواز هغه اوچتوي او ډېر یو تکړه صحافي دی هغه واقع چې د مسافرو خدمتګار دی که نه ځکه موږ د مسافرو څه ژوند دی دا ژوند دی زموږ ته وګوره بیا موږ دلته په هغه کې پراته یو او بل شي که نه هغه مړي موږ بیا موږ په چاندو باندې لګو که نه نو الله دې هغه له اجر ورکړي او ټولو له الله اجر ورکړي خاص کر دې دلنواز شاعر صاحب له کم 300 شاعر صاحب له د موږ له 3000 ریال هلته ریاض نه موږ را ټرانسفر کړي وو که نه او نور زموږ چې کوم دا کمیونټي ده نور 4500 ریال موږ خپل هغه کړل نو الله یې ټولو ملګرو له څومره ملګري راغلي جنازې له الله یې ټولو له اجر ورکړي تھینک یو السلام علیکم ټولو ملګرو ته د ویډیو په اخره کې ماشاءالله جهاد خان حاجي صاحب چې ما تاسو ته یادوو د سعودي عرب نه ماشاءالله لکه هر قسمه انسان چې خو مسلماني نو ماشاءالله د الله د رضا دپاره یې اوچتوي او منډه پسې وایي لکه دا د نن یو زموږ مخې ته زنده مثال پروت دی صحیح ده زنده مثال زموږ مخې ته پروت دی نو زما چې څونه دلته پښتانه وروڼه ټول حاجي صاحب د ځان څخه سپورټ کوي او ور دی وساتي خصوصا د دمام په خاوره د جبیر په خاوره چې زموږ څونه پښتانه وروڼه الله هم ښه د وبال لري خوشحاله اوسئ الله په امان ټول ملګري مسافر په دواګانو کې یاد ساتئ صحیح ده چې څونه ملګري